بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد. بل پښتنه دا سوی ده چې په دا بلډینګ کې خلک اوسیږي نو بعضی وخت دا کرایه کې انټرست ورکوي. تاسو په خبره په خارج کې دا اول او آخري میاشت پیسې ورکړي څوک، نو د آخري میاشت پیسې چې تا ورکړي چې هغه پرچیږي په بانک کې، په هغه کې آخر کې دی تا ته سود درکوي، یو $40 داسې یو $50 د کرایې په حساب یې درکوي. اوس نو دغه کرایه یو چا پوښتنه وکړه چې بیرته یې زه په کرایه کې استعمال کولی شوی، دې ته ورکولی شوی. نو علما لیکلي چې دا د سود پیسې دي، حرامې پیسې دي. نو حرامې پیسې صرف دغه نیت چې زما پیسې پاکې سي یو بل غریب مسلمان ته ورکړه چې زکات پر کېږي، د ثواب نیت به نه کوي. بالکل دغه لا یو لار شته، مسلمان ته هم ورکولی شي، کافر ته هم ورکولی شي، مګر د ثواب نیت به نه کوي. نور هغه پیسې نه شي استعمالولی ولې چې هغه د سود پیسې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب